ما پیژنې ها نو ولې خاندې خبره ده کومه ګاډی تا سره ده دې کې څه وړی شي سیمنټ پکې وړی شي څو بورې لس بورې دي دغه چوک نه بیا راچو وه او دغه ځای کې شاته یو جومات دې دې ګاډی والا که ته ها دا ته راوسته ګاډی ډرایور ته که دی دی ها نه دی پکې ولګې نو ها ها موږ سره لس بورې دي سیمنټ وړی شي پکې دغه چوک نه بیا راچو وه رقم دی کې چې سیمنټو دوکان دی او داسې دغه ځای کې یو لار د باغې باندې چې لږ غونته ورمخکې دغه د جومات دی د جومات کار دی په څو بیا رالاړې وایه زما خو داسې خوښي جومات کار دی چې پرې یوسې ته راته ووایه بس 200 داسې کار بوکو چې په 200 روپو کې به 100 طرف به شي 100 زما طرف به شي جومات کار دی ثواب به دې مو شي بس راځه چې په 100 روپۍ په 100 روپۍ ټیک ده نو ثواب نه ګټې پیسې ګټې کو ثواب دا راته ووایه چې ثواب ګټې 100 ستا طرف 100 زما طرف نه نه ګورې فاصله شته خو چې ګوره ثوابونه ګټې بیا پکې نږدې لرې مه کوه نږدې دومره لرې نه دی خو به بیا پکې خیر دی لارې مارې مټه سوه که نه د ثواب هم ګټې که نه دوه کار خو نه کېږي دا ازمارې ځان سره کېنوه چې د باندې خېجو کوزو وه ته ثواب ګټې لګه به ځان سره کېنوه ښه صحیح ده خبره وره دلته نور ستا پلار نه وي ولاړ کم دی څه کوي دیاړی له ځي تاسو کې مشر ورم څه کوي بل مشر ورم نشته به تاسو دواړه دلته روتې یا ګاډی چلوئ 100 روپۍ ورځ ګټی دی نه نه ټول ورځ کې څو ګټی ها دې نه ډېم چې ته نه دي ګټلی خلک ګاډی روان کې ما پسې راځئ شابه دواړه کښېنئ پکې سړی وي ته چې دا خر څنګه په مخه کړی دی که نه ویاسې نه چې د جومات هغه سیمنټ هم بې خراب کړي مړه دا دومره سپیډ کې څوک راځي نه نه چړی وه ته را ډرایور ته وي که دا بل ناست وه تا ته ناست وې دا خر نه تا دومره منډې وښکلې ښه داسې کار دی زما خبره وره ستاسو کور کوم طرف ته دی ها د هغه پیسې د لېډوان در کوم د سیمنټو سیمنټو به دا ځای مې ته خو جومات خو دې مخامخ لیدو دا یو که نه او دلته به سیمنټ راوړی ښه ځای مې راته خو او دې ځان سره بوځه چې دلته روخېږي دا 100 روپۍ را دې شوې نور به ثواب وګټه بس هر ټایم پیسې مه ګټه بس پیسو ته دې کار ویلې روزانه چې کم دې 15 روپۍ وړې صحیح ده خفه خو نه په دې پیسو ها صحیح دي کله 500 روپۍ ګټي ها الحمدلله الله پاک 2000 روپۍ موجود دی کی یو طاقت پیدا یقین دی نه راځي ها ونیوه ستا پیسې دي واخله دا کلینډر دی را مخامخ کا کلینډره دا ستا سیمنټو بورې چې تا مونږ سره کوم چې تولې دا د هغې ټیک شو چې و چې کله کور ته ځای که نه نو مزدوري خو نه ښکلي شوه که نه نن پکې ورځ چوټي وکړې دې هلکانو چې څنګه کرکټ لګولې دی بس داسې وګڼه چې زه مشر ور یم خو زما هم ډېر زیات وس نه کېږي خو صرف دومره وس مې کېږي چې صرف یو ورځ ستاسو کور کې دم وکړې او د عام هلکان چې څنګه دا نور هلکان لوبې کوي د دې په شانتې لوبې وکړي دا نن مزدوري شوه خدای بدله ښکلې مزدوري درکړه او دا پکې د بیبي څه شوه چې کله کور ته ځې نو دی کې به 100 روپۍ بیبۍ له څه فروټ مرور راوالې چې کومې خویندې ستا کور کې یا مور له او 100 روپۍ به بیبۍ له نغدې ورکړې ورته نن مې ډېره ښکلې مزدوري کړې ده ورته دی کې دا د بیبي څه شوه دا واله ټیک شو بچیا خفه خو نه کور هم دلته کې نږدې دی اوس به چوټي کې سیمنټ خو نشته دا مې ته ګپ لګو سیمنټ خو نشته دغه 100 روپۍ چې مې کمې درکړې دغه مې مسې درکړې دا خو زما داسې وکړه زما طرفه پیچې اوس کې نور که د ما له چې ولخه له راکړي نن مې تاسو له درکړی او سیمنټ نشته
لاړ شي خپلې ګاډۍ ودروي خر باندې م څه وخورئ ځکه چې خر به مونږ ګېډې منډې م دې وښکلې او روز یې بس یو ورځ داسې چکر ووښې مازدیګر یې د سبا بیا الله شته ټیک ده لاړم ننه روډ